له 12 کلن مزل وروسته دغه ځوانان د 1415 کال په کانکور ازموینې کې په لوړو نمرو لوړو زده کړو ته بریالي شوي. کابل کې د دوی لپاره د ستاینې مراسم ترتیب شوي چې ګڼ لوړ رتبه چارواکي یې ستایلو ته راغلي. د ازموینې عمومي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقاني وایي چې د ازموینې پروسه تېر ته په کتو شفافه شوې. وړاندې به په دې پروسه کې ډېر مشکلاتو لکه وړاندې ورته اشاره وشوه چې هغې سره زموږ ځوانان بې اعتماده شوي وو، بې شوقه شوي وو. د ځوانانو سرپرستان بې شوقه شوي، بې اعتماده شوي وو. الحمدلله د اسلامي امارت په راتلو سره دغه اداره معیاري شوې ده. په دې اداره کې نور سهولتونه مخې ته راغلي. چارواکي د هیواد په پرمختګ او د شته نظام په پیاوړتیا کې د لوستو ځوانانو رول مهم بولي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي اسلامي امارت د ځوانانو بشپړ ملاتړ کوي او د شته امکاناتو په چوکاټ کې به د زده کړو او علمي ودې لپاره لا ډیر فرصتونه برابر کړي. جوانای عزیز، امارت اسلامی افغانستان با همه امکانات، وزارت محترم معارف، تعلیمات تکنیکی و مسلکی، وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر ادارات همه انشاءالله همراه شما ایستاده هستند. دلته ممتاز زده کوونکي وایي اوسنی حکومت د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال او زیات فرصتونه ورته برابر کړي دي. دوی ژمنه کوي چې خپلې زده کړې به لا لوړې کچې ته رسوي او په راتلونکي کې به د هیواد د خدمت لپاره په بیلابیلو برخو کې کار وکړي. امیدوار هستم از خداوند همیشگی دعا را میکنم که ای پروردگارا مرا قدرت بده، مرا او نیرو و قوت بده که بتونم وطنم که مادرم هست برش خدمت کنم، آنقدر برش خدمت کنم که دیگه کشورها این پایین نباشه. و از تمام کسانی که برای برگزاری امتحانات کنکور امسال تلاش و کوشش نمودن و به یک نظم خاصی و به شفافیت این کنکور را از ما گرفتند تشکر می نمایم. د یادولو ده چې د 1415 کال کانکور کې 1,17,250 کسانو ګډون کړی وو چې نږدې 43,000 یې لوړو زده کړو ته بریالي شوي. د ازموینې عمومي ادارې د یادې ازموینې 10 ممتاز زده کوونکي په مادي او معنوي ډول وستایل.